سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به مونږه کرمېل آیس کریم جوړو. نو کو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډیر خوندور او مزیدار آیس کریم چل به زده کړئ. په دې آیس کریم کې به د ټول نمک کې زمونږه پکاريږي نیمه پیاله چینی، 2 قاشقې بټر یعنی کوچ، 20 دانې بادام دغه سي پریک شوي، 2 پیالې ټینګ پای یعنی هیوی ویپینګ کریم، نیمه پیاله کنډنس ملک، ونیلا اروما یعنی د ونیلا خوند. د ټولو نه مخکې به یو لوښی ګرم کو، چینی به پکې ورواچو، دمه ور باندې به دغه سي لړو، ځکه چې چینی ډیره نازک وي چې ونن خلی یعنی خراب نشي یعنی ونه سوځي. نو په دمه ور باندې به دغه سي چیلتی جوړ شي. بیا به پکې دا کوچ ور واچو یعنی بټر، او دې کې به خم مکس کو یعنی خوي پکې ولړو. کله چې پکې بټر او چیلتی یو بل سره مکس شو نو بیا به ورته بادام ور واچو. نو څنګه چې پکې بادام مکس کو نو زر به راواخلو او یو ترک ته به کېږدو یعنی په یو بل لوښي کې به ور واچو. هغه لوښی به د مخکې نه لږ وړ کړئ چې دا چیل ورپسې وننښتي. دا چیل به ورته دغه شان ور واچو او لږ به اوار کو او یو طرف ته به د یخېدو دپاره کېږدو. اوس به شروع کو د آیس کریم په جوړولو. دا لوښی به دغه یخ ځکه وي چې په یخ لوښي کې ډیر ښه جوړیږي. او دا ټینګ پای یعنی هیوی ویپینګ کریم دا به ورته ور واچو. په یو مکسر باندې به ښه ولړو چې دا ټینګ شي یعنی کریم ته جوړ شي. کله چې دغه څه ښکارېدل نو بیا ورته دا کنډنس ملک نیمه پیاله دا به ورته ور واچو، او دا د ونیلا اروما 15 قطرې یعنی د ونیلا دا خوند 15 قطرې به ورته ور واچو، او بیا به پکې مکس کو، ښه به مکس کو. کله چې دا مکس شو نو اچیر به راواخلو او یو پلاستیک کې به ور واچو او ښه به یې وټکو. یعنی وړې وړې دانې لکه غوزان خلکو نه ټکولي، دغسې ټکېدلې غوزان غونته کې ښه به یې وټکو. نو دغسې به ښکاري تاسو ته. نو د دې 15 حصو نه لکه تقریبا 4 حصې به په دې آیس کریم کې ور واچو او ښه به یې پکې مکس کو، وبه یې لړو. او دا آیس کریم به ټول لږ اوار لوښي ته ور واچو. او دغه پاتې شوی چیل چې کوم زمونږ پاتې شوی یعنی دا کرمېل دا به بیا د پاسه دغسې خور کو. یو پلاستیک ایښودل پې مه هېروئ ځکه چې دا بیا واوره نشي. سر به پې کېږدو او فریزر ته به یې ورسوو. تقریبا 15-16 ګنټو کې په فریزر کې د دې نه به آیس جوړ شوی. بیا به یې راواخلو او دغسې به بیا تاسو ته ښکاري. دا آیس کریم چې د دې لوښي نه را جدا کوئ نو هغه کم قاشوغه یا په هر شي باندې چې را جدا کوئ هغه په ګرمو اوبو کې کېږدئ، بیا به په اسانه را جدا کېږي. نو دا شو زمونږ آیس کریم. کو زمونږ ویډیو ستاسو خوښه شوي نو زمونږ دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او زمونږ دا چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د الله په امان.